ډیر د خفګان خبر سعودي عربستان بیا څه اعلان وکړ چې مسلمانان ډیر خفه شول. السلام علیکم ګرانو دوستانو، ستړي مشئ. دا مطلب د شرکت د وړاندې که چا زموږ چینل یو سبسکرایب کړئ، دا همداسې نور تازه مطالب لپاره همدا اوس زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د سعودي عربستان لوی مفتي ویلي دي چې د کورونا د مخنیوي په خاطر جوماتونه تړلي دي، نو خلک دې د روژې د تراویح لمونځونه او د اختر لمونځ په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان یوې ورځپاڼې د دغه هیواد د ستر مفتي شیخ عبدالعزیز له قوله لیکلي دي چې که د کورونا وایرس همداسې خپریږي، د روژې عبادت او د اختر لمونځ دې په کورونو کې وشي. هغه زیاته کړې ده چې کولی شو چې تراویح په کور کې وکړو، ځکه جوماتونه د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې تړل شوي دي. د سعودي عربستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هیواد کې له څو اونیو راهیسې ګرځند بندیز اعلان کړی دی. د بازارونو ترڅنګ جوماتونه هم تړلي دي او خلک نشي کولی په جوماتونو کې لمونځونه وکړي. همداراز د کعبې طواف بند دی. مسجد الحرام او مسجد نبوي هم د خلکو پر مخ تړل شوي دي او ښایي سږکال په مسجد نبوي کې د روژه ماتي دسترخوانونه هم ونه غوړول شي. د مسجد نبوي مسؤلینو هغه شتمنو ته ځواب ورکړی دی چې غواړي د روژې پر مهال په مسجد نبوي کې د روژه ماتي دسترخوانونه وغوړوي. هغوی ته یې ویلي دي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په پار سږکال دوی چاته اجازه نشي ورکولی چې په مسجد نبوي کې د روژې ماتي لپاره دسترخوانونه وغوړوي. د یادولو ده چې په سعودي عربستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 1142 ته رسیدلي دي او حکومت یې د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي دي. همداراز د نړۍ په کچه د کورونا وایرس مثبتې پیښې بیا 2,215,868 ته رسیدلي دي چې زیات کسان یې په امریکا کې نیولي دي.